بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دي. زما په شا باندې چې دا کم ملګري ویني، دا کم فوټبال والا کسان ویني، پلیران ویني، دا هم د دې سیمې خلک دي، د سوزو مسیزو هلکان دي. ډېر شوق یې دی خو حکومت دې طرف ته پاملرنه نه کوي. زمونږ په سیمه باندې بېروزګاري هم ډېره ده، زمونږ په سیمه باندې ترهګري هم ډېره ده. نو زه یم چې حکومت له پکار دی چې په دې اړخ باندې لږ سوچ وکړي، غور وکړي او د دې کسانو دپاره د ګراوند بندوبست وکړي. په دې کې به مونږ د یو پلیر نه هم رایې اخلو. تاسو چېرته هم به دې مونږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو، ما سره عدنان ګل ولاړ دی، د دې سیمې ښکلی فټبالر دی. نو عدنان صاحب په خیر رالې، ستړي مه شئ، څنګه یې حالت ښه دي؟ ډېره مهرباني، ستاسو ډېر شکر چې موږ هم ټیم راکړو. د حکومت نه څه غوښتنه کوو؟ تاسو خو دلته دا ګراوند داسې ټیک نه دی او ستاسو سره فیسیلیټي دومره نشته، نو حکومت نه څه غوښتنه کوئ؟ حکومت نه چې دا موږ دا غوښتنه ده چې موږ دلته کې اوس د موجوده چې کوم ګراوند کې لګیا یو، دا موږ اګست دی په لیز باندې د دې موږ سالانه چې کوم دی پیسې ورکوو. صحیح. د حکومت د طرفه چې کوم دی موږ ته هېڅ داسې قسمه چې کوم دی هغه نشته دی. هم زموږ چې کوم ایم پی ګان، ایم این اے ګان دي، هغوی هم دغه وعدې کړي چې یاره د کیل کود دپاره چې کوم دی زموږ دې د ګراوندونه ورکول دا زموږ اولین ترجیح ده. لهذا دا هسې چې کوم دی د هوا خبرې دي. صحیح. ډېره زیاته مهرباني. انشاءالله مونږ به په دې باندې تاسو سره ډېره مهرباني. منډه کا. قدرمندو کتونکو، تاسو د عدنان ګل خبرې واورېدې او د دې چې کوم سرمایه‌دار خلک دي، ایم این اے ګان، ایم پی اے ګان دي، نو هغوی دا غوښتنې ورسره کړي او هغوی دغه وعدې دي سره کړي دي، خو دا نه دي پوره شوي. نو دا ویډیو اعلی چارواکو ته ضرور رسوئ چې څومره هم د سپورټس کسان دي هغوی دې په دې خبره باندې عمل وکړي او هغوی دې دا خبره د اعلی چارواکو ته ورسوي. خپل کوربه صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي.